رسول الله صلی الله علیه وسلم پکور بی بی فاطمه ته حضرت علی رضی الله عنه وی لاړه شه بابا له غلامان راغلي یو غلام ته غواړه چې تاسو سره کار کوي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه نو حضور پاک نو واپس راغله نو چې کله پیغمبر مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وویل چې فاطمه راغلې ته نه وې څه کار یې و در سره نو د رسول الله مبارک دا ډېره زیاته خوښه وه نو زر وکړه لاړه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی موږ هم لاستو ډډې موالې وې وی دې کې حضور پاک راغی وی موږ ورپاسېدو وی راته وی چې مه پاسې وی راغی او زما د فاطمې په منځ کې کېناست وی راته وی بچې ته راغلی وې نو فاطمه کې ډېره زیاته حیا وه هغې غږ نه شو کولی وی بچې سله راغلی وې وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما در لېږلی وه دا غریبه په کور کې جارو وی په کور کې نو جامې یې ټولې د خاورو ډکې دا میچن په خپله تاوی پخوا خو هلته کې جرندې نه وې که نه مشینان نو خلکو په میچنو باندې دانې وړه کولې دا میچن په خپله تاوی نو لاسونو کې غوټې پیدا شوې او زمونږ یو سرمن د څاروي یو سرمن نو دروازې پې هغه اس ته ګیا چو او د شپې هغه ګیا ته وسنډو نو زه او دا پې سملو خاتون جنت سیدت نساء اهل الجنه رسول الله مبارک وی د جنتیانو د ښځو سرداره ده ژوند یې دغه نو ما دې ته ووایي چې بابا له دې مریان راغلي دي نو ورشئ او مریې ته وغواړه نو تا ته به لږ اسانتیا شي دا کور به در سره جارو کوي دا میچن به در سره تاوی حضور پاک ورته وفرمیل فاطمې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې دا غلامان هغې له ورکوم راغلي دي ګور څونه یې خوښه وه فاطمه اوهو دومره یې خوښه وه دومره او د دواړو دومره یو بل سره مینه وه چې د هغې مثال نشته د دې غریبې عمر هم کم وکړ دا د 20 کالو څه د پاسه مړه ده غریبه حضور پاک چې وفات کېده نو دا د 20 کالو وه څه لږ غوندې میاشتې نیمه کم زیات د 20 کالو او دومره د پیغمبر پسې دړمنه وه چې د رسول الله مبارک د وفات نه 6 میاشتې پس دا غریبه لاړه وفات شوه ډېره دړمنه وه ډېره خفه وه او پیغمبر مبارک ورته ویلي مو چې کوم وخت کې حضور پاک مره د وفات کې او دا راله د رسول الله مبارک په شانتې چال به یې کوو بیبیانې وایي چې موږ به دې ته وکتل نو موږ ته به د حضور پاک چال راښکاره شو نو چې څنګه راله نو نبي اسلام پروت نو ځان ته یې رانږدې کړ نو چې رانږدې یې کړم دی وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو بیا وخندل نو عایشه بیبي ورته وایي ما ته به ال وی نه دا ما سره زما د پلار راز نو چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته عایشې بیبي تپوس وکړه وی زه ستا میره مور یم او زما در باندې حق دی ما ته به ال وی دا څنګه چل دی په یو وخت دی ومخندل هم دی وجاړه وی په لومړي ځل چې رالم که نه حضور پاک نو څه وایي ورته واکرب ابي ای زما د پلار غمنو حضور پاک له تکلیف ورته بیا واکرب ابي نو حضور پاک ورته وفرمایل فاطمه نن نه پس به ستا په پلار مصیبت نی ښه بس آخري بیماري نو وی زه خفه شوم وی ځان ته یې رانږدې کړم وی چې رانږدې کړم ما ته فاطمې صبر به کوې ګورې ښه او چغې به نه وې دا زما آخري بیماري ده او دې کې وفات کېږم نو بس ما له جړه راغله نو په پلار او بیا په رسول الله مبارک غوندې پلار باندې څنګه بندله جړه نه ورځي ومې جړه نو چې ما ته وکتل چې ما وجړل نو بیا ځان ته رانږدې کړم ما ته فاطمې مه جړه ته به د جنت د ښځو سردارې او زما په خاندان کې به د ټولو نه پس ما پسې ته ړومبی راځې ما پسې به راشي نو بس بیا خوشحاله شم چې ځکه لږ ساعت جدایي ده خو بیا به پلار پسې یو ځای لاړه شم د جنت د ښځو سرداره به شي څومره عجیبه ښځه او زامن حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران ژوند دغه دی دغه ژوند دی او پلار څومره انصاف والا پلار رسول الله مبارک څومره انصاف والا خلک وایي چې راشه پردې جیب اوښلوه اوس بچو له یوسه مونږ خو پردي جیبونه وو مونږ خو غلاګانې کوو مونږ خو کرپشن کوو
مونږ خو خزانه لوټ کړه د بچو دپاره، مونږ خو پردی ډاکې وکړې د بچو دپاره، پردی ځمکې مو نیولې د بچو دپاره، پردی وینې زوی م وخوړې د خپلو بچو دپاره، خو چې بچو ته زمونږ راحته میلو شي، یوازې ډوډۍ م نه چې راحته میلو شي، د بچو بنګله شته غلا کوم چې بله وله جوړه کړم. پیغمبر مبارک نیازبینه لور جنت کی سردار، د جنت سرداره، او ته یې غوټې وښولې چې لاسوکې غوټې دي، ویې نه بچې د بدر یتیمانان زیات محتاجه دي، دا مریان به هغوی له ورکوه. او بچې یو شی راته ونه ښیمه چې د غلام نه دله بهتر دی، یو شی راته ونه ښیمه. بابا وښایه، وایي چې اوده کېږې نو 33 کله سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه، او 34 کرته الله اکبر وایه. دا تاله د غلام او د خادم نه بهتر دی. ماشاءالله تسبیح فاطمی ورته وایي.